زمونږ د جومات د 40 لکه روپو نه بره قرضداري دی. دا خبره مو څه پورې ما چاته نه وه کړې، خو هغه ملګري چې ما سره کینی پاسي د کار منډې وي هغوی ته به د دې پته وي زمونږ په دې مسجد کې کار روان دی او بار بار دا اپیلونه موږ نه کوو، صرف په میاشت کې یوه جمعه باندې اپیل کوو. نو هغه میاشت پوره شوې ده. د الله د رضا دپاره تاسو یقینا چې مخکې هم تعاون کړی دی او دې پرې بیا ځکه اپیل کوو چې ډېر زیات ضرورت دی. بره کار هم روان دی، څه قرضونه هم پاتې دي، دا د زکاتونو میاشت هم ده. بعضې ملګري تپوسونه کوي مولوي صاحب ستاسو په دې جومات او مدرسه زکات کیږي؟ د زکات دپاره په سورة التوبه کې الله سبحانه وتعالی 8 مصارف ذکر کړي، 8 کسان، په هغې کې جومات نشته. یقینا چې جومات په هغې کې نشته دی، خو بله مسله زده که. په دې خبره د ټولو علماو اتفاق دی چې مدارسو ته زکات ورکولی کیږي. په مدارسو کې فقرا او مساکین او استادان طلبه، نو زمونږ دا صرف جومات نه دی، مدرسه هم ده. دویم په سورة التوبه کې چې الله سبحانه وتعالی کوم 8 کسان ذکر کړي، په هغې کې یو والغارمین دی، قرضداري. نو زمونږ دا جومات د 40 لکه روپو نه بره قرضداري دی. دا خبره مو څه پورې ما چاته نه وه کړې، خو هغه ملګري چې ما سره کینی پاسي د کار منډې وي هغوی ته به د دې پته وي. نو دا زمونږ جومات قرضدار دی. الله وایي قرضدارو ته زکات ورکوی شي. نه که ته زکات جومات ته ورکې دا به جومات ته نه وي، دا به قرضدارو ته وي. د دې جومات په حق کې موږ قرضداري، نو قرضدارو ته زکات ورکوی شي. څنګه چې فقیر او مسکین ته سړی زکات ورکي، نو دا فقیر او مسکین سره ښېګړه نه وي، بلکې دا تا خپل حق ادا کړه، د الله فریضه دی ادا کړه. دقه شانتې که جومات قرضدار یو او هغه قرض خلاصولو دپاره د زکات ورکو، نو دا ستا زکات به د جومات دپاره نه وي، دا به د جومات د قرض کې الله به په قرض کې منظور کړي. دا به ستا د جومات دپاره نفلي صدقه نه وي، بلکې د تا نه به فریضه ادا شي. نو په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې قرضدارو ته زکات ورکوی شي. نو زمونږ د جومات قرضدار هم دی، خپل هم دعوت وچلوئ، خپل هم اخلاص وکئ، که لسي که شلي، صرف د الله په دې کور کې حصه راولئ، خپله حصه. الحمدلله کار روان دی، د منځونه تاسو ته ښکاري، د دعوتونه ښکاري، مدرسې شروع دي. په یو حرف به الله سبحانه وتعالی نیکۍ راکوي. کله چې کله 1 روپۍ یوه که 1 روپۍ په دې جومات کې موږ ورکړي و، الله رانه قبوله کړه، چې د قیامته پورې په دې کې څومره درسونه کېږي زما او ستا به پکې حصه. نو په میاشت کې یو کرت موږ اپیل کوو، بار به ملګري ولاړ خپل اخلاص ورسره وکړي. که د چا وس نه کېږي زموږ پیغام نورو ته ورسوئ. که څوک مټیریل راوړي موږ هغې ته ډېر خوشحالېږو، که څوک کاڼې راوړي بره. اوس تاسو ته به پته لګېږي د ملګري بار به د فوټپات سره خوا کې ناستي، بعضې ملګري د واشرومونو سره کښېني، د اودسونو ځایونو سره ځای نشته دی، بره ځای شته دی خو په هغې کې فرش نشته. نو دغه ټول کارونه داسې نه کېږي چې زه ځان له وکړم، ستاسو په تعاون به راسره کېږي. زه یو کس یم، چاته به خبره رسومه، تاسو چاته وینا وکئ. که ستا په وینا چا 1 روپۍ تعاون وکړو، ستا به پکې پوره حصه. الله سبحانه وتعالی دې په موږ کې اخلاص پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی دې د خپل کور آباد کړي. هغه ملګري چې موږ ته د دعاګانو اپیل کړی دی، الله سبحانه وتعالی دې د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي.